په دې ورځو کې د بې کیفیته منځونکو موادو څخه ګټې اخیستنې د بلخ ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. له دې سره د مزار شریف ښار اوسیدونکي په کورنیو بازارونو کې د بې کیفیته منځونکو موادو له پیر او پلور څخه د اندېښنې ترڅنګ له مسؤلینو او کورنیو تولید کوونکو څخه غواړي چې د دغه ډول بې کیفیته موادو د پیر او پلور مخنیوی وکړي. از مسئولین و از حکومت امارت اسلامی خواهش ما است همین موادهای بی کیفیت و چیزایی که واقعا ضرر میرسانه دیگه ای با جستجو و با گردش و با نظارت این مشکلات از بازار حل شود. باید جلوی تولید همچو محصولات گرفته شود و از شهر برداشته شود همچو محصولات بی کیفیت و به جایش همین محصولاتی که با نرم استاندارد جهانی ساخته میشه باید مردم از او استفاده کنند. له دې سره د ابوعلي سینای بلخي حوزوي روغتون د چاپیریالي روغتیا امیر په بې کیفیته موادو د څارنې لپاره د یو کمیسیون له رامنځته کېدو څخه د خبر ورکولو ترڅنګ زیاتوي چې له یاد امریت سره درې د منځونکو موادو د تولید شرکتونه ثبت دي چې دغه شرکتونه د نړیوال استاندارد په اساس فعالیت کوي. 6 فابریکه تولیدی مواد شوینده که راجستر وزارت صحت عامه و ریاست صنعت تجارت می باشه اینا رسما قانونی جواز فعالیت دارن و موادشان تست شده و برشان اجازه فروش و تولید مواد داده شده و در ضمن یک کمیسیون تشکیل شده در نمایندگی مقام ولایت که اینا همه موادی که فعلا در یگان جا نفرایی که سر به خود اینا را جور میکنن و در شهر اینا به فروش میرسانن اونا بررسی میکنن و در صورتی که کدام موانع صحی وجود داشته باشه برشان اجازه فعالیت نمیتن. په ورته وخت کې د بلخ عامې روغتیا د پوستکي له ډاکټرانو څخه یو تن متخصص وایي چې بې کیفیته منځونکي مواد بېلابېل تاوانونه لري او کولی شي چې پوستکی سخت زیانمن کړي. تمام مواد آرایشی، موادی که دستشویی هستند، کالاشویی، پودرها و همچنان حتی واسیلین هایی که به شکل آزاد در بازار فروخته میشه همش باید استاندارد باشه و مطابق معیارات اما استاندارد جهانی صحیح باشه. له دې سره د دغو موادو یو تن تولید کوونکی سره له دې چې د نړیوال استاندارد په اساس فعالیت کوي د بازار له پیکه کېدو څخه شکایت کوي او لامل یې هم په بازارونو کې په ټیټ کیفیت ورته مواد بولي. در بخش تولیدی اجناس و چیزایی که بی‌کیفیت در بازار مردم ها در خانه ها در دکان ها به شکل غیر معیاری غیر استاندارد در بازار عرضه میکنند. اینا یک ضربه بسیار کلان به صنعت کشور است که صنعت کشور را اینا از بین میبرند، صنعت کشور را رو به خرابی میگذارند. اینا باید جلوش گرفته شود. دولت باید همچون اشخاص و همچون کسایی که در خانه ها در دکان غیر قانونی و غیر معیار فعالیت میکنن جلوی این اشخاص را بگیرن تا یک ضربه محکم به اقتصاد و صنعت کشور نشود. له بلې خوا په بلخ ولایت کې د منځونکو موادو د اتحادیې رئیس وایي چې په بازارونو کې د بې کیفیته منځونکو موادو ته د مخنیوي د نه پاملرنې په صورت کې به د پوستکي د بېلابېلو ناروغیو د رامنځته کېدو ترڅنګ کورني تولید کوونکي به هم له ستر زیان سره مخ کړي. شوربت نمک پرد و بس ماهی ظرفی است. خب این خب نشد دیگه، استاندارد نشد. این خب کلش کاری هوایی شد. نه استاندارد پیچ میخواه، استاندارد دیگه بسیار مرحله کار داره، مواد کار داره که یک مواد به حساب یک مواد به ضد دیگه مواد، یعنی یک مواد زیادترش تیزابی است. تیزابی یک مواد به مقابلش دیگه مواد داره که تیزابش کم کنه، پیچش برابر کنه. دیگه اینمی مهم گپ اینمی است که اینمی جلوش بگیره، مردم به خود سرانه در خانه جور نکنه. این کلش یکی خب به جنسی که تولید وطن است مکمل ضربه است، نامبدگی است، ولی وطنی است. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت له راتګ وروسته په بلخ ولایت کې مسؤلین د خپلو هڅو سره د بازار د معیاري کېدو لپاره یو کمیسیون هم رامنځته کړ ترڅو بازارونه تر کنټرول او څارنې لاندې راولي.